سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د دسريلنکا پر وړاندې د 3 نړیوالې شلاوریزې لومړۍ لوبه ترسره کړي چې افغانستان او دسريلنکا تر اوسه د شلاوریزې سیریز نه دی ترسره کړی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او دسريلنکا د شلاوریزې لوبو سیریز ترسره کوي. یوازې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلاوریزه نړیوال جنګ کې د دسريلنکا لوبډلې سره مخ شوې ده چې ډېر وخت د دسريلنکا لوبډلې بریا ترلاسه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دا ځل د دسريلنکا سره ډېر غټ سیریز په لاره اچولی و چې لومړی ټیسټ لوبه ترسره شوله. په ټیسټ لوبه کې هم د دسريلنکا لوبډلې بریا ترلاسه کړله او افغانستان ته په 10 ویکټو ماته ورکړه او داسې بیا د 3 نړیوالې ورځنۍ لوبو سیریز ترسره شو چې په هغه لوبه کې هم د افغانستان لوبډله وایټ واش شوله. د دسريلنکا لوبډلې 3-0 سره افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د دسريلنکا پر وړاندې د 3 شلاوریزې سیالۍ لپاره 2 ورځې وړاندې خپله لوبډله اعلان کړله چې په دغه لوبډلې لوبډلمشري ابراهیم ځدران کوي. راشد خان او مجيب رحمان یو ځل بیا په دغه لوبډله کې نشته، خو نوره بیا ډېره زبردست په زړه پورې لوبډله انتخاب شوې ده. خو شرف الدین اشرف، فرید احمد، ملک کریم جنت یو ځل بیا لوبډلې کې ځای لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید د دسريلنکا پر وړاندې په لومړۍ شلاوریزې لوبه کې ډېره زبردست 11 کسیزه سکواډ شامل کړي. زما په نظر که دغه سکواډ شامل کړي نو ډېره ښه پیله به ولري. په پیل کې ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، ګلبدین نایب، محمد نبی اسحاق، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، داسې نوین الحق، نور احمد لکنوال، وفادار محمد قیس احمد ته چانس ورکړي نو ډېره زبردسته لوبډله ده. بیا هم د افغانستان کرکټ ملي اتلانو ته دعاګانې کوي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه 3 نړیوالې شلاوریزې سیالۍ کې دسريلنکا ته ماته ورکړي. افغانستان ته به یو خوشحالي هم راوړي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.